څومره مسلمانان په دې ګناه کې واقع دي خصوصا زموږ پښتانه سخت بدګمانه قوم دی سخت انتهایی بدګمانه په دې به خفه کېږئ نه زمانه دا حقیقت دی او کوم کار چې به موږ کېږي د هغې اعتراف پکار دی هر سړي باندې اکس موږ بدګماني کوو په د ملک په مشرانو موږ بدګماني کوو د علاقې په مشرانو موږ بدګماني کوو په علماو باندې موږ بدګماني کوو په استادانو باندې موږ بدګماني کوو په مور پلار باندې موږ بدګماني کوو په رونو خویندو موږ بدګماني کوو په بچو موږ بدګماني کوو په ښځه موږ بدګماني کوو څوک موږ پرېښودی څوک موږ معاف کړی چې نه دا سړی پکې ښه دی خو هر سړي وبر بس صحیح شو ده به دا چل کړی اوس هېڅ ونشتي او د ذهن کې راوي ده به دا چل کړی که چېرته عالم دین بیانوي بس صحیح شو دی چې بیانوي دی د پیسو دپاره بیانوي دا ګوره هسې ده دی خبره وکړه ده ته خو دا ښکاري چې ما مجلس ګرم شو او محفل ګرم شو خلکو ګپ شپ ولګو د قیامت په ورځ به دې تپوس کېږي پلانیه راشه تا چې وایي چې پلانې دین د پیسو دپاره بیانوي اوس یې ثابته کړه چې ده بیانو د پیسو دپاره او که نه بیانو بیا به څه کې یاره دا پلانې چې دی بازار کې مې لیدلی و جنکو ته یې کتو ښه بازار ته تلو خو ډېر اسباب دي کیدای شي هغه سبزي اخیستوله تللی نه جنکو کتوله تللی ښه کیدای شي درزي پسې تللی کیدای شي هسپتال ته تللی کیدای شي مور پلار یې بولي کیدای شي ښځه یې بولي موږ دا ټولې خبرې پرېږدو ډایرکټ به فتوا راواچوو چې دې څه لپاره تللی و دې جنکو پسې تللی و دا زموږ د پښتنو عام عادت دی الله وایي دا ګناه ده بیا د ښځې په باره کې بدګماني د دې له لاسه خو ژوند ټول تباه شي ژوند تباه شي پرون به 3 ورځې مخکې یو کس ټلیفون وکړو زه وی نوی واده مې کړی په خپله ښځه باندې غلط ګمانونه کوم او ما ته پته چې ما چې غلط دي پرېږده که نه چې ګمانونه غلط دي نو څه دي پرېږدې نه لکه پرېږدم خو نو خو راته پته دی چې څه دي دا اوس ډېره ناشنا خبره راته پته دی چې سوچونه څه دي غلط نو علاج یې څه دی ما مې کوم وایي د دې سوچونو څه علاج دی یو ما ورته مې کوم دغه علاج دی الشیخ ابن باز رحمه الله وی د هغه نه چا تپوس کوي شیخ صاحب چې دعا ختمه شي سړی به څه کوي د لاسونو سره لکه لاسونه بس لاسونه دې کته کړي لاسونه دې څه کړي کته دې کړي بس الشيخ ابن عثيمين ته وکسي رحمه الله وی شیخ صاحب په دې بعضو بسکټو باندې تصویر ویستی په دې بسکټ یې تصویر ویستی د دې سره به څه کوو ماتې که وخورئ نو دا بس ناشنا سوال کې که نه وی راته پته دی چې دا سوچونه غلط دي خو څه وکړم مې کوئ بس خو نه بیا یې کوي اخرنی انجام د دې وسوسو د دې بدګمانیانو د دې سوچونو هغه د ښځه طلاقول د دوی د یو بل په منځ کې هغه په یو بل اعتماد ختمېده خو په هره خبره او لمنډه موږ د دې ښځې نه سم یو نوکر او یو څاروی جوړ کړی په کور کې که ټلیفون یې اوچت نه کو یو طلاقوي که ټلیفون د بل چا په لاس اوچت شو یو طلاقوي دا ښځه خرابه ده که چېرته خبر شو چې دا کور ته د پلار کور ته ترې د ورځې 2 زیاتې تېرې کړې یو دا والعیاذ بالله خرابه ده که چېرته ماما یې راغلی ترې راغلی یا تره زوی ماما زوی راغی زموږ په معاشرو کې خو دغه شرعي دغه نشتي پرده خو تره زوی راغی ماما زوی راغی په خیر ورته وایي بد دی به ورسره لیڼي دومره په اسانه باندې څوک په ښځه بدګماني نه کوي دا ستا ښځه ده ته یې خاوني ته چې دا مسافریانې کې او بهر ملکونو کې پروت په تا هغې بدګماني کړې دی چېرته چې ته هم کېدای شي غلط کارونه کړي خو به ته یې بدګماني نه کړې او موږ په معمولي خبره باندې بدګمانیانې کوو د الله نه ویرېږي د ښځو مبارک او د ښځو دا مسله مو پکې خاص په دې ذکر کړه ځکه چې عام چې کوم بدګمانیانې کېږي زموږ په معاشره کې نو په چا باندې هغه په ښځه باندې موږ ته نه منع کوو د ګمان نه چې کله ته څه وینې په ښځه کې څه دې ولیدو څه کیسې نه خبر شوی بیا صحیح ده
نو ستا ګمان په خپل ځای باندې برابر دی خو دغه د ګناه دي کوم چې ما ذکر کړو